مشرانو جرګې بالاخره د افغانستان د بانک د نوي رئیس په اړه خپله خوله خلاصه کړه. مشرانو جرګې رئیس تازه څه وویلې؟ افغانستان بانک رئیس څنګه قانون خلاف کړنې کړي دي؟ دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. مشرانو جرګې تېره ورځ په عمومي غونډه کې د افغانستان بانک د سرپرست اجمل احمدي وروستي اقدامات چې یو شمېر کسان یې لرې او تبدیل کړي دي د قانون خلاف کار بللی دی. د مشرانو جرګې غړي اندېښنه ښودلې چې اجمل احمدي په سوداګرۍ وزارت کې هم ځینې ناقانونه اقدامات کړي وو. سناتورانو ویلي چې اجمل احمدي به بلې غونډې ته استجواب کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي په دې وروستیو کې هیواد کې د ملکي وګړو او پوځي منصبینو تلفات ډېر شوي چې د جدي خواشینۍ وړ ده. په دې رابطه د امریکا متحده ایالات د یو ستراتیژیک ملګري په صفت نه باید بې تفاوته پاتې شي، بلکې د شته هوکړو مطابق د خپلې ژمنې عملي کړي او د افغان حکومت سره په ګډه زموږ د ولسونو د وژل کېدو په مخنیوي کې په رښتینې توګه هڅه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د بانک نوي رئیس اجمل احمدي لخوا د بانک سناتور یا لومړی مرستیال له دروازې د بانک څخه ایستل شوی و او وزارت ته نه و پرېښودل شوی، چې دې کړنې ډېر زیات غبرګونونه راپارولي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.